ملګرو اوس په تاسو ډیر زر مالدار شئ. اوس په تاسو د ورځې چې دی هغه به 1500 نه واړې 2000 پورې روپۍ ګټئ او هغه په 2-3 غنټو کې. یعنی تاسو به یو گیم کوئ او په هغې گیم کې به تاسو ګاډی چلوئ، که کرکټ کوئ، که لوډو کوئ، همدغه شان مختلف گیمونه دي په هغې ویب سایټ کې چې کوم گیم هم تاسو کوئ که نه، نو تاسو ته به د هغې گیم پیسې میلاویږي او تاسو خپله زندګي بهترولی شئ. ما هم دا گیم وکړو او ما ورنه ډېرې زیاتې روپۍ وګټلې. نو ملګرو ګورئ داسې قسم ته ویډیوز چې کله هم تاسو په فور یو کې وګورئ که نه، نو پوه شئ چې یاره دا کس موږ سره څه فراډ کوي، موږ ته دوکه راکوي. ګورئ داسې هیڅ قسم ته اپ نشته چې هغه تاسو ته هسې پیسې درکړي، تاسو گیم پکې وکړئ تاسو ته روپۍ درکړي. دا څومره خلک چې داسې قسمه ویډیوګانې اپلوډ کوي او داسې قسم ته خبرې کوي چې زه تاسو ته یو اپ ښیم، په هغې کې به تاسو پیسې وګټئ، تاسو به مالدار شئ. یقین وکړئ چې هغه کس تاسو ته ډېره غټه دوکه درکوي. او که چېرته تاسو هغه ویب سایټ ته لاړئ، هلته مو خپل جیمیل ورکړو، نو ستاسو جیمیل به هیک کړي او ستاسو په جیمیل باندې چې ستاسو څومره اکاونټونه جوړ دي، ستاسو فیسبوک پې جوړ، ستاسو ټیک ټاک پې جوړي، همدغه مختلف پلیټفارم پې جوړي، نو هغه ټول هیک کېدای شي، د هغې د هیک کېدو خطره وي. ولې د هغې شاته هیکران ناست وي او هغه ستاسو دا هر څه کنټرولولی شي. او که ستاسو چېرته ایزي پیسه جوړوي، نو ستاسو د ایزي پیسه اکاونټ پورې هغوی ریچ حاصلولی شي او ستاسو د ایزي پیسه اکاونټ نه پیسې راویستی شي. نو یقین وکړئ چې داسې قسم ته پروموشن ما دپاره هم ډېرې راغی. ما ته وویل چې ویډیو وکړه، تا ته به په هغې ویډیو مو ډېرې ښې روپۍ درکړو او خلکو ته دا ووایي چې داسې یو اپ دی، په هغې باندې پیسې میلاویږي. خلکو ته داسې وایي، خپلو ملګرو ته، خپلو فالوورو ته داسې قسم ته پیغام یو ریکارډ کړه، نو موږ به تا ته دومره روپۍ درکړو. نو یقین وکړئ قسم په خدای چې زه د 100 روپو دپاره زه تاسو ته دوکه نشم درکولی. دا کوم خلک چې داسې قسم ته ویډیوګان جوړوي چې یار دا ویب سایټ دی، دا یو گیم دی، آنلاین ورک دی، نو قسم په خدای چې دا په مکمله دوکه وي، په هغې کې هېڅ صداقت نشته. داسې ډېر غټ غټ ټیکټوکران ما وکتل چې کوم لګي د لږو روپو دپاره خلکو ته دوکه ورکوي او خلک په فراډ کې اچوي. یقین وکړئ چې هغه کس د یو ټایم روټۍ خوړلو لپاره د خلکو رزق ختم کړي. قسم په خدای چې دا ټول هر څه دوکه دي، په دې کې کله هم تاسو انوالو نه شئ. ما ته داسې ډېر آفرز راغلل، ما ته وایي چې ویډیو وکړه، خو کله به هم زه داسې ویډیو ونه کوم. ها ویډیو به کوم چې کوم حقیقي پلیټفارم وي، چې کوم ریل پلیټفارم وي، د هغې به زه ضرور تاسو ته وایم. او زه به ولې نه غواړم چې زما یو پښتون دې ګټه وکړي، پیسې دې وګټي او مالدار دې شي. نو په داسې قسم ته یو پلیټفارم باندې یقین وکړئ او چې کوم خلک درته داسې قسم ته خبر راوړي، نو یقین وکړئ چې هغه تاسو ته دوکه درکوي، هغه د مخې سره بلاک کوئ، انفالو کوئ. او دا ویډیو به خامخا ته مخکې شیر کړئ، کم از کم خپلو هغو ملګرو سره یې خو شیر کړه چې کوم ستا ملګري په داسې قسم ته شي ځان باندې یقین ساتي او هغوی دا وایي چې یاره پیسې ګټل اسان دي او په سوشل میډیا کې مختلف گیمونو په ذریعه باندې دا هر څه دوکه دي، په دې کې کله هم انوالو نه شئ. دا ویډیو زه تا ته امانت توګه سره درلیږم، دا ویډیو به خامخا ته مخکې شیر کړئ. والسلام.